قدرمنو اوریدونکو نن د دسمبر میاشتې 28مه نیټه ده او د آل انډیا رادیو د پښتو څانګې څخه خبرونه وړاندې کیږي. د خبرونو سرټکي د هندستان او ویتنام سمندري ځواکونو په سویلي چین بحر کې د پاسکس په نوم دوه ورځنی سمندري لارې تمرین پای ته ورسول. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر اس جے شنکر په قطر کې د سوداګرۍ مشرانو سره ملاقات کوي او په هند کې د پانګونې فرصتونه په ګوته کوي. د مرکزی افریقا د جمهوریت ریاست انتخابات د تاوتریخوالي په منځ کې تر سره شول. د اروپאי اتحادیې ډېر هیوادونو د کووډ-19 پر وړاندې واکسینول پیل کړي او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورونا وایروس د مرستې او مصرف کڅوړه قانون کې لاسلیک کوي. عزیزانو اوس بشپړ خبرونه واورئ. د هندستان او ویتنام دواړو هیوادونو ترمنځ د سمندري ځواکونو همکاریو ته د ودې د هڅو د یوې برخې په توګه د سمندري پوځونو په سویلي چین بحر کې د پاسکس په نوم دوه ورځنی سمندري لارې تمرین پای ته ورساوه. د هندي سمندري ځواکونو دا خبر د ټوئیټر لاره اعلان کړ. د هندستان د سمندري ځواکونو کشتۍ کیلټان د ماموریت ساګر درې لاندې د ویتنام سیلاب ځپلو خلکو ته د 15 ټنه مرستې رسولو لپاره د پنځشنبه په ورځ د هو چی من ښار نهارونګ بندر ته ورسید. د آی ان اس کیلټان ماموریت د روانې وبا په دوران کې د بهراني ملګري هیوادونو لپاره د هندستان بشري مرستو او د ناورینو پیښو څخه د راحت مرستې برخه ده. هندستان به لنن ورځ څخه په څلورو ایالتونو اندرا پردیش، ګجرات، پنجاب او اسام کې د کورونا وایروس واکسین لپاره تجربوي پیل وکړي. د دې تمرین هدف دا دی چې ننګونې وپیژندل شي او په پلان کې لازمي بدلونونه رامنځته کړي شي ترڅو وروستۍ پروسه یې بې له خطا جوړ شي. د روغتیا وزارت وویل دا د ورځنی تمرین په مختلف کچو کې د برنامو مدیرانو ته د لاس تجربه چمتو کړي. دا به د کووډ-19 د واکسیناسیون د بهیر او آزموینې پراخ تنظیم ورکړي پرته له واکسین او په ساحه چاپیریال کې د کورونا څخه د بریا کارول چکړي. د پلان کولو، پلي کولو او راپور ورکولو میکانیزمونو ترمنځ اړیکې او ننګونې پیژني او د لارې لارښود د رښتینې پلي کولو د مخه د اصلاحاتو په شمول چې په پام کې نیول شوی پروسه کې ورته اړتیا وي. هندستان د نړۍ په کچه د وبا په خلاف مبارزه کې د پام وړ لوړوالي موندلې چې د کووډ-19 ورځنی نوې قضیې شپږ میاشتې وروسته د 19,000 څخه ښکته راوتلې. د روغتیا مرکزی وزارت وویل د هندستان ټول فعال قضیې شاوخوا 270,000 ته راټیټه شوې چې دا له 180 ورځو وروسته تر ټولو ټیټه شمیره ده. هیواد د فعالو قضیو په شمیر کې د دوامداره کمیدو رجحان راپور ورکړي. د هند موجوده فعال قضیې د هندستان د مجموعي مثبتو قضیو 2.2% جوړوي. د هیواد د کورونا وبا څخه د بیا رغونې کچه 95.83% ته رسیدلې. په تیرو 24 ساعتونو کې له 21,000 څخه زیات د کورونا ناروغان روغ شوي. د روغتیا وزارت وویل د روغېدو ټول شمیره تر 9,982,000 زیات ته رسیدلې ده. لومړی وزیر نریندر مودي نن د ډیلی میټرو ارغواني لاین کې د هند لومړی بې ډرایوره میټرو گاډي عملیات پرانیست چې د جنکپوري لویدیز د بوټانیکل گارډن میټرو سټیشنونو سره وصلوي. نوموړي د هوایي ډګر ایکسپریس لاین کې د خوځښت عام کارت ملي خدمت هم په لار واچوه چې مسافرینو ته به اجازه ورکړي چې د هیواد له هرې برخې څخه اخبار شوي د روپے ډیبټ کارت په کارولو سره د هوایي ډګر په ایکسپریس لاین کې سفر وکړي. ښاغلی مودي په غونډه کې په مجازي توګه وینا پکول او وویل دا حکومت ژمن دی چې ننګونې د ګرانډۍ خاري کېدو په واسطه رامنځته شوي فرصتونو ته واړوي. نوموړي وویل دا یوه هڅه ده چې ښاري پراختیا د راتلونکي اړتیا لپاره چمتو کړي چې د دې حکومت په ګړندۍ حکومتدارۍ سره شونې شوې وه. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر اس جے شنکر په قطر کې د سوداګرۍ مشرانو سره وکتل او په هندستان کې یې د پانګونې فرصتونو په ګوته کړه. ډاکټر اس جے شنکر د خلیج هیواد دوه ورځنی سفر لپاره د یکشنبه په ورځ دوحه ته ورسید. نوموړي خپل سفر د هندستان او قطر سوداګریز ګرد میز سره پیل کړ. د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریز شراکت پیاوړی کولو له ژمنې څخه مننه وکړه. نوموړي د قطر د سوداګرۍ او صنایعو خونې QCCI رئیس شیخ خلیفه او د قطري سوداګرو د ټولنې QBI رئیس شیخ فیصل څخه مننه وکړه. ډاکټر
ډاکټر جیشنکر همدارنګه د قطر د ملي موزیم څخه لیدنه وکړه چیرې چې نوموړی د هندستان او قطر ترمنځ د تاریخي اړیکو په اړه پوهېدلې. د بهرنیو چارو وزیر به د خپل سفر په ترڅ کې د قطر د مرستیال لومړی وزیر او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه تفصیلي خبرې وکړي. نوموړی به د خپل سیال سره د دوه اړخیزو مسلو او همدارنګه سیمایي او نړیوالو مسلو د دوه اړخیزو ګټو په حق لا خبرې وکړي. د مرکزی افریقا جمهوریت خلکو CAR په هغه ټاکنو کې رائے ورکړه چې د حکومت او یاغیانو ترمنځ تاوتریخوالي تر سیوري لاندې وو. ولسمشر فاستین ارچانګ تاودیرا د دوهم ځل لپاره د ځواک په لټه کې دی او پر خپل مخکینی ولسمشر فرانسوا بوزیزا یې د یاغیانو ډلو د کودتا هڅولو تور پورې کړی دی. حکومت د ناامنۍ له امله د رایو ځنډولو لپاره د اپوزیشن غوښتنې رد کړې. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو 316 ساتونکو د ناپېژندل شویو بریدګرو لخوا وژل شوي دي. چارواکو وویل چې زرګونو خلکو د رای کارتونه نه دي ترلاسه کړي او راپورونه وایي د پایلو مشروطیت تر پوښتنې لاندې دی. په هر صورت په هیواد کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر وویل چې د رای ورکونې ځینې مرکزونو د تړلو سربېره په ډېرو سیمو کې د رای ورکونکو لویه ګڼه ګوڼه راټول شوې وه. د سویلي افریقا د کووډ-19 مجموعي قضیې تر 1 میلیون کسانو زیات شوه. دا سخته پیښه 9 ورځې وروسته له هغه راغله چې په افریقا کې تر ټولو زیات زیان پېښ شوی هیواد 900,000 قضیو راپور ورکړي. د هیواد د دسمبر په پایل کې د 800,000 قضیو څخه 900,000 قضیو ته رسیدلو لپاره د 2 اونیو وخت واخیست. ډېری روغتونونو او طبي مرکزونو کې د ناروغانو ډېر زیاتوالی راپور ورکړ شوی چې د روغتيایي پاملرنې ډېر کارکونکي د ناروغانو د لوی شمیر د مخنیولو لپاره خپل رخصتۍ لغوه کړل. د هیواد په کچه د 3 لوړو خصوصي روغتونونو شبکې څخه یو مدي کلینیک نړیوال PLC د یک شنبه په ورځ وویل چې په قضیو کې جدي ډیروالی د کارکونکو تجهیزاتو او بسترونو په شمول په موجوده روغتیا پالنې سرچینو کې خورا سخت فشار راوړي چې د جدي ناروغانو لپاره جدي درملنه برابر شي. د اروپאי اتحادیې سو هیوادونو پرون د کووډ-19 پر وړاندې واکسینول پیل کړ. په ایټالیا کې یو نرس د پوهنتون یو پروفیسور او یو ډاکټر لومړی کسان و چې د روم په لازارو سپالانزانی روغتون کې د واکسین لومړنی ډوز ترلاسه کړل. په اسپانیا کې واکسیناسیون په ګوادلاهارا کې په لاس اولموس روغتون کې پیل شو. په چک جمهوریت کې لومړی وزیر آندرے بابیس د واکسین اخیستونکو لومړي کسانو له جملې څخه وو کله چې واکسیناسیون په ټول هیواد کې پیل شوه. په آلمان کې 101 کلن ادیت کویزالا چې په تقاعدي کور کې اوسېږي د 2 ډوزونو څخه خپل لومړی ډوز ترلاسه کړه. په هنګری کې لسوایلی پیسټ څخه یو ډاکټر آریان کیرتس لومړی کس و چې واکسین واخیست. په سلواکیا کې د ساري ناروغي یو متخصص په لومړی قطار کې وو. د فایزر بایو ان ټیک واکسین لومړی کښتۍ په زیاتره اروپאי اتحادیې هیوادونو کې د 10,000 محدود ډوزونو کې ورسیدې. په چین کې 9 کسان په شمال ختیځ ایالت لیونینګ کې د یو چاقو چلونکي سړی لخوا وژل شوی دی. راپور وايي نور 9 کسان په چاقو وهلو ټپيان شوی چې دا پیښه په لیونینګ کې په یو کوچنی ښار کیاویان کې تر سره شو. برید کوونکی د توقيف کېدو پر مهال د پولیسو یو افسر هم ټپي کړي. دولتي رسنیو راپور ورکوي چې دغه سړی چې یوازې کورنۍ نوم یې پیژندل شوی او یانګ دی د شنبه سهار د لیونینګ په یو کوچنی ښار کیاویان کې دا وژنې وکړې. ویل کېږي چې دا شکمن سړی د یو سوانا څخه بهر په تصادفي ډول په خلکو برید پیل کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورونا وایروس د مرستې او مصرف کڅوړو قانون کې لاسلیک کړ چې د حکومت د یوې برخې د بندولو مخنیوي وشي. ولسمشر ټرمپ په پایل کې دا ویلو سره د دې قانون لاسلیک کولو څخه انکار کړی وو چې هغه غواړي خلکو ته لویه پیسې ورکړي. د ځنډ معنا دا و چې میلیونونو امریکایان د لنډمهال لپاره د بیکارۍ ګټې له لاسه ورکړل. د 900 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مرستې کڅوړه د میاشتو خبرو اترو وروسته د کانګرس لخوا تصویب شو. دا د 2.3 ټریلیون ډالرو مصرف کڅوړه برخه ده چې پکې د فدرالي حکومت عادي لګښتونو لپاره 1.4 ټریلیون ډالر شامل دي. ولسمشر ټرمپ د نن شپې نیمه شپې پورې په دغه قانون کې لاسلیک نه وای کړي نو د حکومت قسمي بندیز به هغه وخت پیل شوی وای تر هغه چې قانون جوړونکو د بند د دراولو قانون تصویب کړي وای. شاوخوا 14 میلیونه امریکایان د بیکارۍ ګټې تادیاتو او نوي محرک چکونو کې تیروتنې سره مخ شوي. د بیکارۍ ګټې به اوس بحال
شي. د امریکا متحده ایالاتو ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړې او کچېر ښاغلی ټرمپ لاسلیک ځنډولو ته دوام ورکړي نو دا کار ویجاړونکي پایلې به ولري. د خبرونو پای. ایزانو سواوره پروانو حالاتو یو تبصره. د تبصره عنوان د مخالفانو په بریدونو د مرور پوز دفاع لپاره عمران خان هڅه کوي. لیکنه د معین الدین خان او جباړه وینا د هریندر کمار سواتی. د پاکستان دیموکراتیک غورځنګ چې پلنډا پی ډی پی نومیږي چې په پاکستان کې د 11 سیاسي ګوندونو اتحاد د پوز او لومړي وزیر عمران خان پر ضد خپل کمپاین یې ګړندی کړی. په مختلفو ښارونو کې پلاریونونو او غونډو کې لوی ګډون نه یوازې پوستان دیخنه زیاته کړي بلکې عمران خان یې هم خپه کړي. پوز په پرله پسې ډول په سیاسي چارو کې د لاس وهنې په واسطه دیموکراسي په کمزوره کولو تورن شوی او له بلې خوا اوسنی لومړی وزیر د 2013 کال په ټاکنو کې درغلیو لپاره د اپوزیسیون تر برید لاندې راغلی. دا تور د اپوزیسیون په غونډو کې د کلدي نقطې په توګه راپورته کیږي. دا حالت مخکې هیڅ کله نه ولیدل شوی. د پوځي مداخلې یادونه خو پخوا هم شوی مګر هیڅ کله داسې کوم حرکت په عامه کچه نه و پیل شوی. د اپوزیسیون او حکومت ترمنځ د ټکر یو پزړه پورې اړخ دا دی چې اوس عمران خان د منظم پوز په دفاع کې داسې مخې ته راوتی دی چې هغه وایي چې د اپوزیسیون تورونه غلط دي او دا چې پوز د دولت یو مهمه اداره ده. هغه خپلې دندې هم ترسره کوي او په هیڅ غیر قانوني کار کې دخیل نه ده. په عین حال کې هغه وایي چې پوز د لومړي وزیر په چوکاټ کې کار کوي او دا مهال هغه زما تر مشرۍ لاندې کار کوي. د لومړي وزیر عمران خان دا دلیل د هیڅ ډول سیاسي شعور حلقې د رضایت سبب نشي ګرځیدی ځکه چې هر څوک پوهیږي چې د پاکستان د تاسیس 17 څخه زیات یا لږ تر لږه نیمایي موده د مستقیم نظامی واکمنۍ لاندې مصرف شوی. حتی چې پوز مستقیم په واک کې نوي خدا په ټولو امنیتي چارو او بهرني سیاست کنټرول لري. هر کله چې یو حکومت د پوز دا ډول کړنې ننګوي نو پوز یې نه یوازې دا چې له واک څخه ګوښه کوي بلکې په ډیرو کچو یې شکنجه کوي هم. له بده مرغه یو شمیر نور دولتي ادارې هم د پوز ترڅنګ ولاړې وي. د دې دلیل دا دی چې پوز غیر محدود اختیارات ترلاسه کړي دي چې حتی د پاکستان د اساسي قانون سره سم نه دي. د پاکستان ستره محکمه اکثره د پوز غیر قانوني اقدام د اړتیا ایډیالوژي په توګه ردوي. د همدې لپاره د پوز په ملاتړ د عمران بیان چې دا یوازې د هغه د اساسي قانون په چوکاټ کې کار کوي د څارونکو او تحلیل کوونکو لپاره د مسخرې وړ دی. څو ورځې وړاندې د اپوزیسیون اتحاد د ټولو غړو ګوندونو مشرانو لخوا لاسلیک شوی د لاهور اعلامیه خپوره کړه چې پکې ویل شوی چې په 2013 کال کې پوز د خلکو رایه عامه غلا کړي او په خلکو یې یو بیکاره حکومت مسلط کړي کوم چې یو جعلي حکومت بلل کیږي. دا ډول تورونو له کبله د عمران خان نا امیدي دومره پراخه شوه چې هغه د سما ټلویزیون چینل ته په یو مرکه کې د اپوزیسیون تورونه رد کړل او ویل چې هغه په دیموکراتیکه توګه منتخب شوی او واک ته رسیدلی او بل دا چې هغه د نامناسب نظامی مداخله یا ټاکنیزو درغلیو له امله طفیلي لومړی وزیر نه دی. په ورته مرکه کې عمران خان دا هم وویل چې پخواني لومړي وزیر نواز شریف د پوز په اوسني مشر جنرال باجوا او د ISI په مشر فیض حمید تور لګوي چې په 2009 کې یې هغه لواکه لرې کړی وو او 2013 په ټاکنو کې درغلي شوې وه. دا په بشپړ توګه غلط دی. عمران خان د جنرال باجوا په ملاتړ کې دا هم وویل چې هغه اوس هم دا ډول تورونه زغمي خو د زغملو هم یو حد وي. د اپوزیسیون د تورونو له امله په پوز کې غوسه مخ په ډېرېدو ده. ځینې کتونکي په دې باور دي چې په دې طریقه عمران خان اپوزیسیون د ګواښولو هڅې کړې دي. په بل عبارت د اشاره ورکړې ده چې کچرې اپوزیسیون د دې پروسې مخه ونه نیسي ممکن د دې پر وړاندې اقدام وشي. کتونکي دا هم وایي چې د اپوزیسیون پر وړاندې د عمل پروسه د مخه پیل شوې ده. د مثال په توګه د ادارې فساد ځینې زاړه تورونو په اساس د PDM مشر مولانا فضل الرحمن پر وړاندې کاروایی د پیل کولو خبرې روانې دي
هسې هم د عمران خان حکومت د اپوزیسیون مشرانو پر وړاندې اقدامات کوي. په داسې وضعیت کې داسې نه برېښي چې د عمران خان ګواښ سره د اپوزیسیون په غورځنګ کومه اغیزه کیږي. په لنډه توګه دا د پوځ او لومړي وزیر دواړو لپاره د مایوسۍ وخت دی.